د سترې محکمې د 15 کلونو عمده لاسته راوړنې. د افغانستان اسلامي امارت د محاکمو اساسي هدف د عدالت تأمین، د خلکو د حقونو ساتنه او د شرعي احکامو په رڼا کې د هیوادوالو د حقوقي او جزایي موضوعاتو عادلانه حل او فصل دی. سترې محکمې او اړوند محاکمو همدې موخې ته د رسیدو لپاره په تیرو 15 کلونو کې د قضایي او اداري چارو د لا بهبود، د محاکمو د تشکیل د پراختیا، د قضایي منصوبینو د ظرفیت لوړونې، تفتیش او څارنې، عامه پوهاوي او د خلکو د ستونزو د حل په برخو کې د پام وړ اجراءات کړي دي. لومړی دوسیو ته د رسیدنې په برخه کې په تیرو 15 کلونو کې د اسلامي امارت محاکمو مجموعاً 7,9,678 حقوقي او جزایي دوسیو ته په شفاف ډول رسیدنه کړې ده، چې په یاد شمیر ارقامو کې نهایي او قطعي فیصلې، د خصومت د طرح قرار، د عدم صلاحیت قرار، مسترد مکتوبي او بلابل نور قرارونه شامل دي. دویم د وثایقو په برخه کې سترې محکمې او ماتحت محاکمو په تیرو 15 کلونو کې 7,23,510 نکاح خطونه، وراثت خطونه، قبالې، زوجیت خطونه او بلابل نور شرعي وثیقې اجرا او په وړیا ډول هیوادوالو ته توزیع کړي دي. دریم د محاکمو د قضایي غړو د ظرفیت لوړونې په برخه کې سترې محکمې د قضایي زده کړو عمومي ریاست د مسلکي علما کرامو او استادانو په وسیله په تیرو 15 کلونو کې د محاکمو شاوخوا 4,903 قضایي غړو ته د ظرفیت لوړونې په لنډمهاله او اوږدمهاله روزنیزو پروګرامونو کې د قضا، افتاء او تحریر په برخو کې عملي او نظري زده کړې ورکړي دي. څلورم د محاکمو د چارو د تفتیش په برخه کې الف عادي تفتیش. د سترې محکمې د قضایي تفتیش ریاستونو موظفو پلاوو په تیرو 15 کلونو کې د ملک 14 ولایتونو ته د شاوخوا 200 سفرونو په ترڅ کې د هر ولایت د مرافعه، ښاري ابتدایه، ولسوالیو ابتدایه او نورو اړوند ولایتي محاکمو له ټولو شعبو جلا جلا لیدنې کړي دي. د دوی قضایي او اداري اجراءات یې له نږدې کتلي او په اړه یې وروستی راپور د سترې محکمې له عالي مقام سره شریک کړی دی. ب اقتضایي تفتیش. د سترې محکمې تفتیش مرکزي عمومي ریاست د 15 کلونو په جریان کې د 2415 موضوعاتو په اړه اقتضایي پلټنه کړې ده. دا هغه پلټنه ده چې په ځانګړو شرایطو کې د عریضې، شکایت یا اړتیا پر بنسټ ترسره کیږي. پنځم د سترې محکمې تشکیل. ستره محکمه 4 معاونیتونه، 2 د تمیز عالی ریاستونه او 26 قضایي او اداري ریاستونه لري. پر دې سربیره ستره محکمه په 14 ولایتونو کې ملکي مرافع محاکم چې هر یوه یې پر 15 دیوانونو مشتمله ده، 14 ښاري ملکي ابتدایه محاکم چې دا هم هر یوه پر 4 یا 15 دیوانونو مشتمله ده او په 422 ولسوالیو کې ابتدایه ملکي محاکم لري. دغه راز په 14 ولایتونو کې د تیرې ادارې د ناتطبیق شویو فیصلو د ارزونې او څېړنې اختصاصي محکمې، د ځمکو د غصب د مخنیوي 4 ځانګړې محکمې، په کابل کې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایه محکمه او د حکومتي کارکوونکو د تقاعد ځانګړې محکمه هم فعالیت کوي. همدارنګه په 1440 هجري قمري کال کې د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په حکم د اداري فساد موضوعاتو ته د رسیدنې محکمه او د غایبو اشخاصو او سعین بالفساد د املاکو د بررسۍ نظامي محکمه جوړه شوې ده. په 1440 هجري قمري کال کې د سترې محکمې ټول تشکیل 7,908 ملکي، قضایي او اداري بستونه وو، چې له دې ډلې یې 3,099 قضایي او 4,690 اداري او خدماتي بستونه دي. د نظامي محاکمو په برخه کې ستره محکمه د خپل نظامي معاونیت تر اثر لاندې 6 نظامي مرافع محاکم لري چې په لومړۍ درجه ولایتونو یا زونونو کې فعالیت کوي، 8 نظامي ابتدایه محاکم چې په 19 ولایتونو کې څانګې لري او د نظامي منصوبینو لپاره په تمیز او مرافع محاکمو کې د نظامي منصوبینو دیوان هغه دوسیې څیړي چې د ابتدایه محاکمو لخوا ورته راجع کیږي. شپږم ولایتي محاکمو ته د سترې محکمې د رئیس او محترم قاضي القضات سفرونه. د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب د 15 کلونو په جریان کې سمنګان، کندوز، سرپول، بلخ، فاریاب، جوزجان، هرات، پکتیا، بدخشان، ننګرهار، لغمان، روزګان، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، زابل، خوست او بغلان ولایتونو ته د ولایتي محاکمو د چارو د ارزونې، د محاکمو له مسؤلینو، منصوبینو او مراجعینو سره د لیدنو، د هغوی د اړتیاو او نظرونو د اوریدو، د امارتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د لا پیاوړتیا او د لازمو لارښوونو په موخه 18 ځله رسمي سفرونه کړي دي. اووم زندانیانو ته عفوه یا د بند په
موده کې تخفیف ورکول. د مشرتابه محترم عالی مقام په هدایت او د سترې محکمې د محترم رئیس او قاضي القضات شیخ صاحب د حکم په اساس په 5 کلونو کې 16480 زندانیانو ته عفو او 11159 نورو ته د بند په موده کې تخفیف ورکړل شوی دی. اتم، عامه پوهاوی. د ولس او محاکمو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا، د محاکمو د فعالیتونو او لاسته راوړنو د انعکاس او د قضایي چارو په اړه د خلکو د عامه پوهاوي کچې د لوړولو په موخه د سترې محکمې په تشکیل کې د بهرنیو عامه اړیکو او مطبوعاتو ریاست جوړ شوی دی. دغه ریاست په تیرو 5 کلونو کې په پښتو، دري، عربي او انګلیسي ژبو زرګونه خبرونه، راپورونه، خبرتیاوې، انفوګرافیک او نور معلوماتي مطالب چمتو او د سترې محکمې له رسمي ادرسونو خپاره کړي دي. همدارنګه یې د محاکمو د قضایي اجراتو منظم انفوګرافیکي راپورونه د اخبار میزان، ولس او قضا او ستره محکمه په اونۍ کې تر عنوانونو لاندې ګڼ شمېر غږیز او معلوماتي پروګرامونه وړاندې کړي دي. یاد ریاست په تیرو 5 کلونو کې د میزان جریدې 130 غنې چې 52500 نسخې کیږي او د قضا مجلې 14 غنې چې مجموعي شمېر یې 26000 جلدونو ته رسیږي، ترتیب، ډیزاین، کمپوز، ایډیټ او د سترې محکمې د تحریر پلاوي له تایید او کتنې وروسته چاپ او اړوند ادارو ته تکثیر کړي دي.